ولسمشر غني امنیتي ځواکونه به ترهګر نابود کړي. ولسمشر محمد اشرف غني د ننګرهار په هسکمینه کې په یو جومات کې شوی برید غندلی او دا یو بوږنوونکې تروریستي پیښه ګڼلې ده. له ارګه په خپره شوې اعلامیه کې راغلي دي طالبان چې هم په خپله خونړۍ او تروریستي بریدونه ترسره کوي او هم یې د داعش په ګډون نورو تروریستي ډلو او ګروپونو ته د ترور، وحشت، بریدونو او جنایتونو زمینه برابره کړې ده. د خدای جل جلاله قانون او د خلکو پر وړاندې مسؤل دي، ځکه دوی د سولې لپاره چې الهي امر دی او زموږ د ولس اساسي غوښتنه ده. زموږ د علماو اجماع او د حرمین شریفین د خطبې برحق غږونه ونه منل. ولسمشر غني اړوند مسؤلینو ته لارښوونه کړې ده چې ټپیانو ته د درملنې لپاره له خپلو ټولو امکاناتو څخه د ګټې اخیستنې ترڅنګ زر تر زره د شهیدانو او کورنیو ته رسیدګي وکړي. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې ولسمشر اشرف غني په ټینګار سره وویل تروریستان او د دوی ملاتړي به هیڅ وخت پر جوماتونو، روغتونونو، ملکي وګړو او عامه تاسیساتو د بریدونو په ترسره کولو سره خپلو شومو موخو ته ونه رسیږي، ځکه زموږ زړور امنیتي او دفاعي ځواکونه به دوی په هر ځای کې ولټوي او نابود به یې کړي. د یادولو ده چې تیر ماسپښین د جمعې د لمانځه پر مهال د ننګرهار په هسکمینه کې د یو کلي پر جومات برید وشو چې په دغه برید کې 2 تنه لمونځ کوونکي په شهادت ورسېدل او شاوخوا 40 تنه ټپیان شول. دغه پیښه چې ټول ولس یې سخت دردولی دی، تر اوسه پورې د برید مسؤلیت چا نه دی منلی. همداراز دولتي چارواکو او دولت دغه برید غندلی دی او دا یو ستر وحشت ګڼلی دی. ویل کېږي چې په دغه کلي کې زیاتره نارینه د دغه برید ښکار شوي دي.